خلق ستانه تپوس کوي چې د حرم په میاشت کې جنگ کول څنګه دي ورته وایا چې په دې کې جنگ کول ډېر بدکار دی خو د الله د لارې نه خلق منع کول او د الله سره کفر کول او د مسجد حرام لار په خدا پرستو خلکو باندې بندول او د حرم وسیدونکو د حرم نه استل د الله په نزد د هغه نه هم زیات بدکار دی او فتنه د وینو تویولونه زیاته سخته ګناه ده هغوی خو به ستاسو سره د خپل وس مطابق تر هغه پورې جنگيږي چې تاسو د دې خپل دین نه واړوي او ځان خپو هکړئ چې کو پتاسو کې څوک د خپل دین نه واوړي دو او هغه د کفر په حالت کې مړ شو نو داغو عملونه په دنیا او په آخرت دوانو کې ضایع شي دا قسم خلق ټول دوزخیان دي او همیشه به په دوزخ کې وي د دې برعکس چې کوم خلکو ایمان راوړی دي او د خدای په لار کې کورونه پرې خودلې دي او جهادي کړي دي هغه په جایز دي چې د الله د رحمت امید لري او الله داوی غلطیانی معاف کونکي او په هغه باندې رحم کونکي دي دا خلک ستانه تپوس کوي چې د شرابو او د جواري سو حکم دي ورته وایا چې په دې دوانو سيزونو کې ډېر خرابې ده اگر چې په دې کې د خلکو د پاره څه فائدې هم دي خو د دې ګناه د دې د فائدو نه ډېر زیاته ده ستانه تپوس کوي چې موږ د الله په لار کې سو لګو ورته وایا چې ستاسو د ضرورت نه زیات وي دغه شان الله ستاسو د پاره صفا حکمونه بیانوي شاید چې تاسو د دنیا او د آخرت د دوانو فکر وکړئ ستانه تپوس کوي چې د یتیمانو سره سما ملاو کړو ورته وایا چې په کم کار کې دا غوي خېګړوي هغه کار کول بهتر دي چې چېرې تاسو خپل خرج او دا غوي خرج یو ځای کړئ او یو ځای اوسېږئ نو په دې کې څه ګناه نشته اخر هغوی هم ستاسو ضرور ولې خلق دي بدخوا او خیرخوا دواړه الله تخکار دي که الله غختله نو په دې معاملې کې به پتاسو سختی کړی و خو هغه لکه څنګه چې اختیار والا دی دغه سي حکمت والا هم دی